پکتیا کې پر ډیورند کرښه د طالبانو او پاکستاني پولیسو په نښته کې د ښوونځي 4 زده کوونکي وژل شوي دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې ته څیرمه د پاکستاني پوځ او طالبانو ترمنځ نن جمعه 28 د غوایي هم خطر روانه وه چې د کرښې له هغې غاړې د پاکستان له خوا توغول شوي مرمۍ د ملکي خلکو په کورونو لګېدلي او د ځاني زیان سربیره یې مالي تاوانونه هم اړولي دي. په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ځایي سرچینې وایي چې د تېرې شپې نښتې له امله د ښوونځي 4 ځوان زده کوونکي وژل شوي او په کورونو د لګېدلو مرمیو له وجې خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. سرچینه زیاتوي چې د پاکستان لوري توغول شوي مرمۍ د پټان ولسوالۍ په څیرې بازار او سیتیا کلو لګېدلې دي. په دې ولایت کې ځینو نورو سرچینو بیا د 2 ښځو او یو ماشوم د ټپي کېدو یادونه هم کړې ده. په روانه نښته کې د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ته هم د مرګ ژوبلې او اوښتو راپورونه ورکړل شوي دي. طالبانو په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو 2 سرتیرو د وژل کېدو تایید کړی، خو دې ډلې په دې اړه رسماً څه نه دي ویلي. یو بل خبر له مخې دغه جګړه د پکتیا له ځاځي اریوب او ډنډ پټان وروسته د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ ته هم غځېدلې او تېره شپه د دواړو غاړو د پولیس ساتونکو وسلوالو ترمنځ د سپکو او درنو وسلو نښته شوې ده، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې.